د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه او په خلکو باندې ګران محمد نبی باندې لګول شوی تور په حقیقت بدل شو. نو ملګرو چې هغه څه ډول تور دی او ولې په حقیقت بدل شو ټول معلومات درکوو، خو ګورئ دغه ویډیو تر پایه وګورئ تر څو له حقیقته خبر شئ. زموږ زړونه هم نور. نو ملګرو که هر څوک غواړئ چې د کرکټ له برخې په وخت سره خبر شئ له تازه خبرونو او پیښو څخه، نو همدغه یاران ټي وي سپورټي تلویزیون چینل در سره سبسکرایب کړئ. رځو معلوماتو ته. دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په نړیوال جام کې ځینې افغان تماشچیانو په نبي پسې نرې وهلې او په دغه کې نبي ته یو ډول سپکاوی شوی و او نبي ته د ډالرو سپي خطاب کړی و. نو نبي هم په دغه تماشچي پسې یو ډول اشاره کړې وه چې دغه اشاره د زیاتو غبرګونونو سره مخامخ شوه. خو کوم تماشچي چې نبي ته خبرې کولې ټولې په رښتیا او په حقیقت بدلې شوې. دغه تماشچي نبي ته په نړیوال جام کې ویلي وو نبي ته د ډالرو سپی او ډالرو لپاره ښه لوبه کوي او ځینې نورې سپکې سپورې هم ورته ویلې وې. نو نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه او په خلکو باندې ګران او د زړه سر محمد نبي دغه خبره ثابت کړه چې په رښتیا هم د ډالرو سپی دی، ځکه چې په 13 لوبه کې داسې بیټ وکړ چې په ټول نړیوال جام کې د ګران هیواد افغانستان او د ګرانو هیوادوالو لپاره هغه ډول بیټ نه و ترسره کړی. نو د هغه تماشچي شک په یقین بدل شو. نو ملګرو زموږ د زړه سر زموږ د سترګو تور محمد نبي رښتیا هم د افغانستان لپاره ښه لوبه نه کړه ترسره. که چیرته زموږ له دغه خبرو سره موافق یاست لطفا همدغه ویډیو لایک کړئ. تر بیا ښې شوې.